سلامونه او احترامات. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو څه وخت مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه د EU لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ په اړه باندې. هغې کې ما ویلي وو چې تاسو څنګه کولی شئ چې په بل اروپایي هیواد کې په قانوني ډول باندې کار وکړئ او ژوند وکړئ. هغې دپاره یو لار دا وه چې تاسو باید EU لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ واخلئ. نو کله چې ما دغه ویډیو جوړه کړه بیا ډېرو ملګرو دا پوښتنه وکړه چې موږ په کومو شرایطو او څنګه کولی شو چې EU لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ واخلو. نو نن زه غواړم چې په هغو شپږو شرایطو تاسو ته معلومات درکړم، تاسو هغه شپږ شرایط ووایم. که چېرې دغه شپږ شرایط تاسو برابروئ، تکمیلوئ، نو بیا تاسو کولی شئ چې EU لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ ته تاسو دومان وکړی شئ. دې کې ټول اولنی شرط دا دی چې تاسو باید په فرانسه کې 15 کاله قانوني ژوند تیر کړئ. قانوني ژوند نه مراد دا دی چې هغه وخت چې کله تاسو اسناد اخیستي او تاسو ته قانوني شوي یاست، یعنی د ازیل وخت کله چې تاسو ازیل کړی او اسناد هم نه یې اخیستي، هغه ازیل وخت په دې کې نه حسابېږي. دې کې هغه وخت حسابېږي چې کله تاسو ته قانوني ژوند شروع کړئ، تاسو اسناد اخیستي. نو اولنی شرط دا دی چې تاسو باید په فرانسه کې 15 کاله قانوني ژوند کړئ. دویم دا دی چې تاسو هر کله چې دومان کوئ، دومان وخت کې باید ستاسو کاغذ سیجور کې وختي ستاسو کاغذ سیجور اکسپایر نه وي. دغه که 4 کلن اسناد دي، یعنې 4 کلن کاغذ سیجور او که 10 کلني فرق نه کوي، دواړه کولی شي چې دغه پرمټ دپاره دوی دومان وکړي، هیڅ مشکل نشته. نو دا دویم شرط و. دریم دا دی چې تاسو باید یو باثباته او کافي عاید ولرئ تر څو تاسو او که چېرې تاسو خپل کورنۍ راوستلي، د کورنۍ غړو ژوند دلته تاسو سپورټ کړلی شئ. یعنې ستاسو باید دومره عایداري چې تاسو په خپل ژوند دلته په اسانۍ سره تیر کړلی شئ. که ځان له تاسو یې لا ښه خبره ده، که ستاسو فامیل نو هغه تاسو دومره عایدات لرئ چې خپل فامیل او تاسو په خپل ژوند ته په نورمال ډول باندې وړئ، نو دغومره عایدات باید تاسو ولرئ، یعنې تاسو خونخوه ولرئ، کار ولرئ. دا یې دریم او ضروري شرط دی. څلورم دا دی چې باید تاسو صحي بیمه ولرئ. تاسو باید بیمه ولرئ تر څو تاسو او که ستاسو د کورنۍ غړي دلته یې هغه تاسو په دغه بیمه کې کور کړلی شئ، یعنې ستاسو بیمه صحي بیمه ولرئ. څلورم، ستاسو فرانسوي باید کم سے کم آدو پورې زده وي، ستاسو سره د آدو ډیپلومي. هر کله چې تاسو دوبان کوئ تاسو باید آدو سرټیفیکیټ ولرئ او ورسره په څنګ کې تاسو CE کونتخه کړي، یعنې تاسو 4 د قانون درسونه ویلي، د هغه 4 سرټیفیکیټونه هم تاسو سره وي. دا یې څلورم مهم شرط دی. پنځم، تاسو باید وبخښئ شپږم، تاسو باید دلته کم جرمي ریکارډ ونه لرئ. تاسو دلته کم جرم باید نه کړئ. که چېرې تاسو دغه شپږ شرایط تکمیلوئ، تاسو په دې برابر یاست، نو بیا تاسو کولی شئ چې EU لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ لپاره تاسو دومان وکړئ. اوس دې لپاره به څنګه تاسو دومان کوئ؟ هر کله چې تاسو دا شرایط پوره کړل، نو دې طریقه کار ته زه تاسو ته په بله ویډیو کې ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې EU لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ لپاره تاسو دومان وکړئ. تاسو اول په دغه شپږو شرایطو باندې ځان پوه کړئ. تاسو وګورئ، هر څوک چې غواړي چې دغه پرمټ ته دومان وکړي، نو دوی دې وګوري که په دغه شپږو شرایط تاسو برابر یې، نو بیا تاسو کولی شئ چې EU لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ لپاره تاسو دومان وکړئ. په راتلونکي ویډیو کې بس تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې EU لانګ ټرم ریزیډنس پرمټ لپاره دومان وکړئ. ویډیو همدومره وه، په مخه.